د دوی په شرکت کې جوړیږي او افغاني تولیدات دي. سابق از دیگه کشورها می آمد، مثلا چین که بسیار به قیمت گزاف تمام میشه. فکر کنین حال ما خوشبختانه تانستیم میره در افغانستان تولید کنیم. دا ټولې دواګانې لکه چې ستاسو په دې فابریکه کې تولیدېږي؟ الحمدلله، شکر الحمدلله. بیا هم دا به زموږ په خپله فابریکه کې په ګران وطن افغانستان کې تولیدېږي. ماشاءالله ماشاءالله. زیاتره هغه پرمختللي هیوادونه داسې ماشینونه نشي جوړولی، خو دلته په افغانستان کې په هرات کې د دوی په کارخونه کې داسې ماشینونه تولیدېږي او جوړېږي. ته ډېر پوهېږې که مونږ ته ډاکټر یې ته خپل کار کوه؟ زه ډاکټر یم، تا ته چیلنج در کوم. یعنې ته هم د چاپلقو دوکاندار یې. سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو، هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومن یو ځل بیا د افغانستان په کابل ښار کې پلازمینه کې حاضر یم. لیدونکو دلته راغلی یم په لومړي ځل په افغانستان کې طبي نندارتون پیل شوی دی. د دې بېلابېلو شرکتونو غرفې دي دلته چې زه به یو څو دانې په خپرونه کې راواخلم، ورسره به خبرې اترې ولرم او له نیکه مرغه دغه ټول تولیدات د افغانستان دي، طبي تولیدات دي، خو د افغانستان تولیدات دي. په دې زه خبر نه وم، نو زمونږ عام ولس به څنګه خبر وي؟ او زیاتره زمونږ لیدونکي به هم په دې خبر نه وي چې افغانستان کې دومره ډیر د دوا شرکتونه یا د دې ترڅنګ د هغې طبي توکو شرکتونه شته دي چې ټول تولیدات یې دلته ترلاسه کیږي. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. د افغانستان طبي نندارتون دی، دلته را سره یو ورور ولاړ دی چې د دوی شرکت لخوا نوی نوښت شوی دی په افغانستان کې، او دغه تولیدات چې تاسو ګورئ دا ټول د دوی په شرکت کې جوړیږي او افغاني تولیدات دي. دا چې آیا په مکمل ډول افغاني دي او دلته څنګه جوړ شوي دي، په دې اړه به له دې ورور څخه معلومات ترلاسه کړو. ستړی مشې وروره، جوړ په خیر؟ خوب هستین؟ صحتمند بخیر هستین؟ صحتتان خوب است؟ سلامت باشید. در اول اگه با دوستای ما خود معرفی کنید. بسیار خوب. احمد راشد رحمانی هستم، کارمند و مسئول شرکت آسیا فارما. بسیار خوب رحمانی صاحب، شرکتتان در کجا فعالیت میکنه در افغانستان؟ شرکت ما تقریبا از 2013-84 به این طرف فعالیت داره که کارخانه تولیدی داریم و در بسیاری از ولایات ما نمایندگی داریم. کلا در تمام افغانستان ما فعالیت داریم. در تمام افغانستان شما فعالیت دارین. اما کارخانه تان باز در کجاست؟ کارخانه در هرات است. در اونجا کارخانه تولیدی ماست که تقریبا به 140 قلم اجناس در اونجا تولید میشه که من جمله فرنیچر است، البسه است، لباس، بخش کتان است، ارتوپدی است، همین چیزا است. شما میبینین که در اینجا ما بسیار اجناس داریم. فعلا خوشبختانه ما تخت برقی را در افغانستان میسازیم. همین چیز را که سمپل آوردیم برای شما.
تخت برقی است دیگه. بله این تولید همه افغانستان است. وسایلش از افغانستان است. از افغانستان از است. صفر تا 100 در بله. افغانستان جور شده. بله یا در افغانستان ترتیب میشه. این سابق از دیگه کشورها می آمد، مثلا چین که بسیار به قیمت گزاف تمام میشد. فکر کنین حال ما خوشبختانه تانستیم میره در افغانستان تولید کنیم و بسیار یک قیمت نازلتر به هموطنان ما عرضه کنیم که شما میبینین فول آپشن برقی است این تخته و این زیادتر در واردای آی سی او و بخشای عاجل شفاخانه ها زیادتر کار بردش است دیگه. این بسیار راحت است به خود این به مریض. خاطر اتاق عاجل زیاد استفاده میشه. با اتاق عاجل زیادتر و مریضایی سیستمش که مثلا ریموتی هم است. بله سیستمش فول آپشن گفتم برقی است و چارچیبل هم است که یعنی اگر برق هم نباشه این چارچیبل است. مریض میتونه بسیار راحت فقط ریموت چه بگیره کلیک کنه و هر وضعیتی که خودش میخواد با مو تخت وضعیت بده. دیگه فرنیچر هم است. فعلا ما در بخش ماشینری هم تولید شروع کردیم که وارمل تولید کردیم. این کدام ماشین است؟ با اطفالای پریمچور که پیش از وقت تولد میشه و ضرورت به مراقبت های جدی داره. بازدهی ماشین مانده میشن تا وقتی که دکتر آنها نظریه خود بده و پس مریض خوبتر شوه دیگه در این ماشین میباشه. خوبترین کشورهای این ماشین تولید ندارن. خوشبختانه مال در افغانستان دیگه کوشش کردیم که تولیدش کنیم و تولیدش هم کردیم فعلا و بسیار کیفیت بالا. بسیار خوب دوستانو، تاسو مخکې وکتل چې د عاجل خونې لپاره هغه مریضانو چې ډیر وضعیت یې خراب وي تخت تاسو وکتلو چې په برېښنایي ډول تخت دوی جوړ کړی دی، په ریموټ هم کار کوي او د دې ترڅنګ دا ماشین د دوی په وینا چې زیاتره هغه پرمختللي هیوادونه داسې ماشینونه نشي جوړولی، خو دلته په افغانستان کې په هرات کې د دوی په کارخونه کې داسې ماشینونه تولیدیږي او جوړیږي. ماشاءالله. بخش ارتوپدی ما یک چی داریم، یک شاخش تولیدی داریم که با مشوره دکتر صاحبای ارتوپدی تمام ازیا ساخته میشه از یک تکه تیوی و بسیار با یک کیفیت بالا. مثلا ایره به این میگن قوزک بند پلدار. با کسایی که زیادتر در کامپیوتر می باشن یا در سرچوکی یا دریوری می باشن یک کپی استخوان یا کپی شانه ها پیدا میکنن، ایره میتونن استفاده کنن او جلوگیری میکنه از امو کپی شانه هایشان. دائم باید استفاده شوه یا به خاطر دمو در ام وقت کار میشه استفادهش کنن جلوگیری میشه دیگه. ای به خاطر ما بسیار ضروری است. با شما خب بیخی ضروری است. از جمله اونم تو پایبندش است، دستبندش است، شکمبندش است، تمامش با مشوره دکتر صاحبا حال خوشبختانه زیادتر به مریضا توصیه میشه که استفاده کنن. مثلا پایبندش استفاده میکنن و کار گچ میکنن، گچ نمیکنن، هم پایبند که پل داره از او استفاده میکنن، او راحت تر است، مریض هم کدش راحت است، مثلا دکتر هم راحت است، قیمتش هم مناسب است. تشکر، بخیر باشین، زنده باشین. در آخر چی پیامی؟ کدام پیام خاص ندارم. خوش هستم به خاطر ازی که خوشبختانه امروز شاهد تولیدات داخلی خود کشور ما هستیم. با امید روزی که در همه عرصه ما خود ما خودکفا باشیم. دیگه سلامت باشین، زنده باشین. تشکر، بخیر باشین، خوش شدیم. دوستانو بیا هم خراغلاس دلته راغلم د افغانستان د بوټو څخه جوړ شوي هغه بېلابېل دواګانې دي چې ډاکټر صاحب را سره ولاړ دی، دا به لا ډېر معلومات په اړه راکړي. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، جوړ په خیر. سلام علیکم، خدمت شما خوش آمدین برای اولین نمایشگاه دوایی و غذایی در افغانستان و خوش آمدین برای کابین فابریکه تولید ادویه گیاهی پیور هربال.
تشکر، بخیر باشین، زنده باشین. دکتر صاحب اگر خودتان با ما معرفی کنید. زنده باشین. دکتر سلطان عبدالمتین هستم، MD معالجوی و همچنان ریجنال منیجر فابریکه تولید ادویه گیاهی پیور هربال. بسیار خوب. چقدر وقت میشه که امی فابریکه یا کارخانه شما فعالیت داره؟ ما الحمدلله 14 سال میشه که فابریکه را تأسیس کردیم در افغانستان. از جمع‌آوری گیاه الی مصرف مشتری تمام خدمات در داخل افغانستان صورت میگیره و 12 قلم دوای اکتیو و رن داریم در بازار که خوشبختانه و توسط دکتر صاحبا و توسط اعلانات به فروش میرسه و در 26 ولایت افغانستان نمایندگی رسمی فروشات. کوم ډول دواګانې دي د کومو ناروغیو لپاره؟ ما الحمدلله 12 قلم دواها داریم که بخش های جراحی، داخله، یورولوژی، بخش نسایی ولادی و همچنان بخش اعصاب را کور میکنه. بسیار خوب. این به نظر مزه‌صاب است دیگه. این یکی از دواهای ترکیب گیاهی به خاطر اعصاب است، به خاطر تنشن، دپرشن، استرس، استراب و کمبود حافظه. بعضی اشخاص حافظه ضعیف دارند و خوبی از این دوا دایی است که یک دوای اعتیادآور نیست، نشه‌آور و خواب‌آور نیست، بدون عوارض جانبی. هر شخص میتونه ازش به هر مقداری که خواسته باشه استفاده بکنه. او نور دوای سیده شوگر بالانس کپسول ده، چی شکر لپاره. سوک چی شکر لري دغه دوایان متاسفانه یو مریض متاسفانه تر طول عمر باید دغه دوای استعمال وکړي تر شکر چې تنظیم شي. او خوشبختانه دغه دوای کوم جانبي عوارض نه لري. مونږ دغه دوایان چې لرو 12 قلمه دا ټول انالایز شوي دي، تجزیه شوي دي او مایکروسکوپیک دغه انالایز لیسنس لري چې دا ټول ښکاري چې دا دواګان هیڅ کوم جانبي عوارض نه لري. ډېر ښه. او د دې ترڅنګ د معدې لپاره خو به مو کومه دوا نه جوړه؟ معدې دوا لرو. زیاتره خلک دی ورځو کې د معدې نه شکایت. د معدې دوا لرو. یو پرودکټ چې دا په اکسیر معده په نوم ده، خوشبختانه ډیر مصرف لري او متاسفانه چې دلته نه دی پاتې چې تاسو ته ښکار کوم. او د دې ترڅنګ نور کومه دوا زیګر لپاره تاسو وی؟ او زیګر لپاره چې زیګر وینه چې جکوي دغه دوايان لرو چې کولېسترول دراپ په نوم ده. دغه دوا ډیر ښایسته او عوارض جانبي نه لري، ډیر ګټوره دوا ده. لکه غوړه دی، خپل غوړه ده، لکه ساس کې استعمالیږي د وینه غوړه او د زیګر غوړه ډیر ښه کنټرولوي، لونځه وړي او ښه کنټرول کوي. ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور ودان ژوندی اوسې. پای کې څه وینا، څه پیغام لري او که دا راته ووایي چې دغه نندارتون به تاسو ته څومره ګټور تمام؟ سلامت باشین، زنده باشین. برگزاری نمایشگاه ها به خاطر شناسایی محصولات افغانستان و محصولات داخلی خیلی یک گام خوبی است. ما از این نمایشگاه ها و از برگزاری از این نمایشگاه ها خیلی خوشحال هستیم. خواست ما از مردم افغانستانی هستند که از این بعد از محصولات داخلی استفاده بکنن و خواست ما از دولتی است که محصولات داخلی، متشبثین و شرکت های داخلی را سپورت بکنن از نظر تحقیقاتی و از نظر مارکتینگ، که ما بتانیم بازارهای بین المللی را آغاز بکنیم بخیر و دواهای خود به بهترین شکل تولید بکنیم و به بهترین شکلش مصرف برسانیم. تشکر دکتر صاحب. بخیر باشین، زنده باشین. دوستانو، دانو د بوټو څخه جوړې شوې دواګانې دي چې دلته په افغانستان کې جوړیږي چې د اعصابو لپاره وي او ځانګړتیا یې دا وه چې سړی یعنی نه معتاده کوي او د دې ترڅنګ نشه کوي نه. او همدارنګه د ځیګر د غوړ یا د دې ترڅنګ د وینې د غوړ لپاره هم دوی دوا جوړه کړې وه چې د وینې غوړ یا ځیګر غوړ ډېر زر له منځه وړي. د شکر لپاره هم چې کوم جانبي عوارض نه لري. ستړی مشي ډاکټر صاحب، جوړې په خیر. سلام علیکم. خیر سئ، په خیر صحت مخری. کور ودان مننه، ژوندی اوسئ. پیل کې که ځان وپېژنئ. بسم الله الرحمن الرحیم. مطیع الله عابد یم د بهیر افغان فارما د تولیدي فابریکې د پروشاتو د کابل د پروشاتو رسمي نمایندګي مسؤل. ډېر ښه عابد صاحب، خوشحاله شو په لیدو باندې. ماشاءالله دا ټولې دواګانې لکه چې ستاسو په دې فابریکه کې تولیدېږي؟
الحمدلله شکر الحمدلله بیا هم ثم الحمدلله د بالکل دا ټولې دواګانې چې تاسو دغه ځای کې ګورئ دا به زموږ په خپله فابریکه کې په ګران وطن افغانستان کې تولیدېږي. ماشاءالله ماشاءالله. زه نو بیخي خبر نه وم چې افغانستان کې د داسې فابریکه وي چې داسې بېلابېل ډوله په ښه کیفیت دواګانې تولید کړي. نو دا واقعا دوستانو د ویاړ ځای دی او زه نن ډېر خوشحاله یم چې داسې نندارتون ته راغلی یم چې دلته شاوخوا 15 شپېته غرفې راغلي دي د بېلابېلو شرکتونو څخه او ټول د افغانستان تولیدات دي. ډاکټر صاحب څومره وخت کېږي چې تاسو دغه فابریکه جوړه کړې ده او دا تولیدات لرئ؟ دغه فابریکه د بهیر افغان بهیر فابریکه تقریبا په 5-6 کاله کېږي چې خپل تولیدات شروع کړي او تاسیس شوې ده په صنایع سبز د صنعتي پارک کې. ډېر ښه. 15-6 کاله کېږي. 6 کاله کېږي. ماشاءالله ډېر ښه. څو ډوله دواګانې تاسو تولیدوئ؟ فعلا لپاره تر دغه تقریبا 15 قلمه مختلف قسم دواګانې تولیدوو. انشاءالله نورې هم همدغه رقم ته د پروسس لاندې دي چې دولت له خوا نه موږ ته اجازه راکول شي د هره پروسه هره دوا چې تولیدېږي اول به دولت نه اجازه اخیستل کېږي هغې نه بعد ذاتې تولید اجازه درکوي. نو انشاءالله نورې دواګانې هم د پروسس لاندې چې ډېر زر به هغه میدان ته راوځي او تولید به افغانستان ته خلکو ته به عرضه شروع کړي. ځانګړې دواګانې مو که راته وپېژنئ دوستان به هم وګوري. دواګانې خو دغه څومره چې تاسو ګورئ انشاءالله ټولې ځانګړې دواګانې دي. خو زه به د یو مثال تاسو درکم چې دغه موږ جینکو په جینکو بایلو دوا چې کوم موږ فعلا دلته تولید لرو دا د اعصابو د آرامش لپاره ده. هر هغه افغان نارامي احساس کړي یا کوم داسې خفګان احساس کړي یا کوم خوب له وجې نه یا نور کوم اعصاب نور هغه نه عادي نه وي نو دغه جینکو بایلو په واسطه باندې کولی شي که دا د اعصاب آرام کړي یعنې شپه راحت باندې خوب وکولی شي چې دغه کیفیت او د دغه جنس په یو مثال زه په ټول په ملي بینالمللي سطح باندې یو مثال زه ورته ورکولی شم او په ډاډ باندې ویلی شم که د دې کیفیت او په دغه جنس باندې که هر چا په خارج ترې مقابله ونه کړله موږ کولی شو چې دې جواب ورکړو. یعنې په دې ویلی شم چې دغه یو مثال چې راواخلئ په همدغه رقم ته ټولې دواګانې موږ ویلی شو چې بې مثاله دي. بې مثاله دي. یعنې تاسو دا وایاست چې داسې دوا باید تا په نړۍ کې هم پیدا نه شي. د دې پیدا به شي پیدا کېږي خو په افغانستان په دې کیفیت چې موږ خپل افغانستان تولید موږ خپله تولید کوو په دې کیفیت به ډېره کمه باندې انشاءالله دې کیفیت به ډېره کمه په ټوله نړۍ کې پیدا شي. ټول افغانستان نړۍ کې هم پیدا شي. ډېره مننه کور ودان. او د دې تر څنګ بله کومه دوا ده؟ د دې تر څنګ به زه درته ووایم چې موږ دواګانې خو زه خپلې دواګانې ماشاءالله زموږ ټولې بهترینې دواګانې زه به کوم یو درته مثال درته درکړم الحمدلله ټولې ښې دي. زه به د بي سي اف دغه درته د یو مثال درکړم چې دا د سینې د مریضانو لپاره دا په افغانستان کې مخکې دې تولید هر چا نه شو کولی نه کېده نو دا هم اوس فعلا موږ کولی شو په افغانستان کې زموږ صنعتکاران زموږ فارمسیستان دغه تولید هم په خپل افغانستان کې د خپل وطنوالو لپاره په اعلی کیفیت باندې په اعلی درجه باندې وړاندې کوي چې دا یو بهترین دوا ده بهترین کیفیت لري او د زیاتو مریضو سینې ماشومانو لپاره استفاده ترېنه کېږي چې کولی شي ترېنه د نورو بهرنیو هیوادونو په مقابل هیوادوالو د تولیداتو په مقابل کې له دې څخه استفاده وکړي. که دا راته ووایي چې د دې دواګانو هغه خام مواد تاسو له کومه راوړئ همدلته په افغانستان کې ترلاسه کوئ که نه له بهر څخه راځي؟ د دې خام مواد چې زموږ کارخانه بهیر افغان کارخانه مستقیما د هند څخه خریداري کوي او دا خاص مواد مستقیما موږ خپله د هند څخه د خریداري کوو. د هند څخه او د دې تر څنګ افغانستان کې هم د دې خام مواد پیدا کېږي؟ بلې په افغانستان په افغانستان کې مثلا ترلاسه شي؟ نه په خپله په افغانستان کې ترلاسه کېږي داسې کوم مواد نه پیدا کېږي له بده مرغه. سمه ده. او پای کې څه پیغام څه وینا لري که دا راته ووایي چې دغسې نندارتونونه به تاسو ته څومره ګټور وي؟ دغه شی نندارتونونه لکه څنګه چې تا په پیل کې ویلي چې ډېر زه د دې خبر نه وم چې په افغانستان کې دومره تولیدات وشي. همدا رقم زموږ ډېر افغانان رونه یعنې په سلو کې ډېر زیات فیصدي خلک په دې باندې خبر نه دي معلومات نه لري چې په افغانستان کې دې هم دومره اعلی درجه باندې او په دومره آیټمونه تولید په افغانستان کې وشي. نو داسې نندارتونونو له طریقې نه دغه یو عام خلکو ته پوهاوی کېږي یو معلومات ترلاسه کېږي یا ډاکټران دي که عام خلک دي که دولت کسان دي که ملي دي که بین المللي ټولو ته یو معلومات ترلاسه کېږي یعنې چې افغانستان هم
په مختلفو عرصو کې تولیدات لري، لکه څنګه چې په نورو بخشونو کې تولید لري، په دوایي برخه کې هم تولیدات لري. نو دا رقم برنامې چې کومې تنظیم کیږي دا ډیر مثبت رول په تولیداتو داخلي تولیداتو باندې لري. همدا رقم د دوی په خرید او پلور باندې لري، په هر شي باندې ډیر مثبت تاثیرات لري. ډیره مننه ډاکټر صاحب، خوشاله شوم. دوستانو، د افغانستان طبي نندارتون دی، دلته خو زه سیروم ګورم، بېلابېل ډوله سیروم دي. دا هم لکه چې په افغانستان کې تولیدیږي، حتماً به تولیدیږي ځکه چې دا نندارتون د افغانستان دی. دلته دا ورور ولاړ دی، له دې سره به خبرې اترې ولرم او لا ډېر معلومات به ترې ترلاسه کړم. ستړی مه شې وروره، جوړې په خیر یې؟ سلامت. کور ودان پیل کې که زموږ لیدونکو ته ځان وپېژنئ. قیس سربلند هستم، یکی از کارکنان کارخانه سیرومسازی ملی شفا. بسیار خوب، خوش شدیم. در اول خویی را به ما بگویید تولید افغانستان است اینجا میبینیم بخیر؟ الحمدلله بله، تولید افغانستان است. کارخانه سیرومسازی ملی شفا فارماسیوتیکال در سرک نو دیسپیچری کوچه ششم موقعیت داره که الحمدلله ظرفیت روزانه 120,000 بوتل سیروم در 24 ساعت تولید میکنه که در مدت یک ماه تقریبا در حدود 4 لک بوتل ظرفیت تولیدیش است و هزینه 10 میلیون دلار سرمایه گذاری شده. الحمدلله در خدمت هموطنان ماست و برای هموطنان رو، برای مریضدارای محترم عرضه میدم. بسیار خوب، بسیار خوب. دیگه ای همه در افغانستان تولید میشه، ماشاءالله. چقدر وقت میشه، څومره وخت کیږي چې دا تولیدات تاسو لرئ دلته په افغانستان کې؟ از سال 2017 کارخانه تأسیس شده که تا فعلا فعالیت میکنه و از این بعدش هم بخیر در نظر داره که ماشینالات سرنج و سیت سیروم هم ما در افغانستان وارد کردیم، رسیده است. صرف کار ساختمانیش کمک مانده که بخیر وام تکمیل شود. در حدوداً 4 یا 5 ماه 6 ماه بعد ان شاء الله او هم تحت کار است که تولیدش بخیر شروع کنیم. فعلا در اینجا خب 10 نوع سیروم ما موجود داریم، اما در فابریکه 24 نوع سیروم تولید میشه. دا غلاس رقمه چې اوس مهال تاسو سره دلته شتون لري، په دې کې کوم ډول سیرومونه دي؟ نورمال سرین است، گلوکوز است، رنگر است، دکستروز است، گلوکوز 10% است، گلوکوز 5% است و مدرینیدازول 100 میلی است، لیوفلاکسین است، اوفلاکسین است و رنگر 100 میلی است و سودیم 100 میلی است. او نړۍ ته څنګه نورو هیوادونو ته هم صادریږي او کنه؟ کشور یمن تقاضا کرده بود که برای ما صادر کنین، انشالله اما اسنادش تحت کار است و از وزارت خارجه رسیده. بخیر تایید وزارت خارجه را که بگیریم ما صادرات خود به کشور یمن بخیر شروع میکنیم. ماشاءالله ډیر ښه دوستانو، د یمن هیواد ته به نږدې راتلونکي کې د افغانستان تولید سیروم صادر شي. سلامونه وروره، بیا هم سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ بخیر هستین؟ تشکر، بخیر باشین. در اول اگه به دوستای ما خود معرفی کنید. محمد اصغر هستم، تخلص لالی، کارمند شرکت پارساوا. در خدمت باشیم.
بسیار خوب. چقدر وقت میشه که شما ماشاءالله این فعالیت در افغانستان انجام میدید؟ ما حدود 6 سال شده ما در بازار سینمای 1500 قبلا تولید داشتیم و 2 قلم که چی 130 میشه اونا رو ما تازه 2 سال شده تولید کرده روان هستیم دیگه. یک مقدار 6 قلم در کار است که انشاءالله در می وقت از چی می برای تولید دیگه کار کرده روان است. ببینیم که بازار چی میشه، اگه جلوی تقلب اینا گرفته بشه حتما ما انشاءالله رشد میکنیم همه تولیدات داخلی ما. بسیار خوب. دیگه این همش دیگه تولید افغانستان است؟ بله همه تولید. ما محترم یک 16 17 ولایت نمایندگی رسمی داریم دیگه. در غیر از اون ولایتایی که نمایندگی رسمی نداریم غیر مستقیم هم کار میکنیم دیگه. مصرف خوب است بد نیست، اما بدبختی در اونجاست که قاچاق و موادهای بی کیفیت که در بازار می از نرخ از ما ارزان‌تر میته کمی کار ما مشکل کرده. در این باره اگر کمی توجه شود دولت امارات اسلامی در این باره توجه بکنه، جلوی تقلب گرفته شود، جلوی قاچاق گرفته شود، ان شاء الله میشه همه چی میشه. ما میتونیم فروشات کنیم. برای فعلا هم مقداری که توزیع داریم چی تولید داریم کلش توزیع داریم در بازار، اما تقاضا هم در بازار زیاد است. ولی یک مقدار مالای بی کیفیتی خارجی هم میاد که بدبختانه کمی ما را در مشکل گرفتار کرد. تشکر، خوش شدیم. سلامت باشید. بخیر باشین دوستانو. د افغانستان طبي نندارتونو چې تاسو وکتلو دلته دا ورور څنګه داسې غمګینه ولاړ دی. ستړی مشي. جوړې په خیر کور ودان مننه خپله ښیي. ځان وپېژنه څنګه دا چپنه دې مچولې ډاکټر یې لکه چې نوم مې محمد اسماعیل د بهیر افغان فرما مدیر د فروشاتو. ماشاءالله. نو خپه خو په دې یم چې کرکټ روان ده او داسې یوه لوبډله انتخاب کړې ده چې یعنې درته ووایم د کابل د ولسوالي په حیثیت فشار کار زه ورته ماته ورکوو که نه، ځکه چې دوی داسې خلک انتخاب کړي چې د یو 40 میلیون نفوس په سترګو کې خاورې ورشیندي. لکه یو ماشوم ته چې زه ووایي چې راځه وروره بسکټ درته اخلم او کور ته یې بوځي او واده ته یې نه بیایي، لکه په واده کې رئیس احمدزی او اصغر خیل دې ګډېږي، دا معنا ورکوي. دوی یعنی ځوانانو ته چانس نه ورکوي، د ځوانانو حق خوري. مثال یې د ریاض حسن درکم، د وفادار مومند درکمه، د عبدالرحمن عبدالرحیمزي درکمه چې ماسټریم لري خو شوقي د ابراهیم عبدالرحیمزي او نه عبدالرحمن عبدالرحیمزي یو عبدالرحمن رحماني او یو عبدالرحمن چې په شعیر ورده ډېر ښه استعداد لري، آلراونډر ده خو چانس نه ورکوي. بیا یې په لوبډله کې موږ او تاسو په سترګو کې خاورې راچي چې هلته یې ویسي هلته یې چانس نه ورکوي. نو دا نه موږ خواهش کوو چې د ملت دا د 40 میلیون نفوس نمایندګي کوي چې نمایندګي کوي، نو داسې یوه لوبډله انتخاب کړه چې افغانان په جګو سترګو پیدا کېږي که نه چې ولې نه پیدا کېږي. وروره 40 ولایت د افغانستان دي چې یو راټول کړي، یو د هر ولایت 40 نفره کېږي. داسې ولایت په افغانستان کې نشته چې هغه کې کرکټ نه کېږي. اولني ملي لوبه چې زیاتره خلک کوي هغه کرکټ ده چې کوي. نن سبا ډېر زیات شوقي، یعنې 95% خلک د کرکټ شوقیان دي. نو چې یو سړی ډېر د کرکټ شوقي نو هغه هلته بیا استعداد هم شته، هر څه شته. ناصر جمال یې ځکه اخیستی چې رئیس احمدزي ورور ده، او پسې راتېشه د یمین احمدزی ځکه اخیستی چې هلته د راشد انډیوال ده، هلته روش موش ورته پخې ورو دا خو زموږ اشپزۍ ته نه ده نیولی. فرید ملک ځکه اخلي چې هلته وروره وایي جنګ کوي. دا نه د جنګ لوبه ده نه د هغه ده. هر هغه څوک چې استعداد لري که په بالنګ څوک استعداد لري په دې ملي لوبډله کې راته ووایه. استعداد چې لري چې زه په هغه ووایم ریاض حسن بهترینه کرکټر ده، چانس نه ورکوي ځکه چې غریب ده. وایي که تا ته موږ چانس درکړو ته له موږ ځای نیسي او ته مخته کېږي موږ شاته کېږو. دوی دا خیانت د ریاض حسن شو، وفادار مومند شو، بلال سمی شو، سلیم ساپای شو، یعنی چې موږ او تاسو په رڼو سترګو باندې د ورلډ کپ کې T20 استرالیا کې ورلډ کپ موږ د بالنګ د سترګو ارمانو سترګو موږ چې د بالنګ هغه وګورو، خو متوسطه د چانس یې ور نه کوو. بیرته راوسته کابل ته راغی انډیواله، داسې یوه بهانه یې وکړه. نه یو ورځ کریم جنت زخمی شو، نه یو ورځ رئیس احمدزی زخمی شو. بس چې کوم ځوان استعداد لري همغه زخمی هم ده، فټنس هم خراب ده. هر یوازینی کس چې ابراهیم د بهترین فټنس لري، خپله خواري کوي، هر څه کوي. نو موږ د غواړو چې د ځوانانو ته حق وغواړو، د ځوانانو استعداد راوغواړو. دلته نه داسې نه وایي چې وروره زه اتل تېر شوی منمه تا کرکټ راباسلی کور د وطن اتل تېر شوی، خو لیکن داسې نشي کولی چې ستا عمر ټایم تېر ده استعداد نه لري آوټ فوم او ته وایي چې نه زه اتل یم. نه اتل دې ته نه ویل کېږي، اتل هغو ته ویل کېږي چې تر کوم وخت زما خدمت د لاسه کېږي خدمت کوم، که نه زه استعفا ورکوم، یو ځوان ته چانس ورکوم چې دغه هېواد مو پر مخ لاړ شي. نه لکه نن چې موږ د بنګلادیش خلاف 140 لکه د استرالیا خلاف په موږ نه په 100 اورو کې 160 رنز واخیسته.
نو بنگلادیشان به تکړه کنه وروره هیڅ تکړه بنگلادیشان خو ماشاءالله اندام کې د افغانانو نه بخي ډیر واړه دي وروره د بیخي یعنې بې اندازې خو مونږ غلط یوازینی کس چې مونږ چې دا په کپتان کې کار ده کپتان هیڅ کله داسې کرکټ نشي کولی هغه باید داسې یو نفر کپتان کې چې هغه باید خپل مسؤلیت ادا کړي په لوبډله کې باید 4 ټاپ بیټسمینان 3 باید فاست بالران ته حد اقل وري 2 سپینران 2 الونډران په ټول افغانستان کې دومره نشته خشته چانس نه ورکوي د ملت په سترګو کې خاورې ورچوي ځکه استعداد لرو خو چانس خبره د دې ده چې چانس نه ورکوي وس داسې نه هغه کرکټ پوهان چې دي ګوري یا همدغه کسان چې په کرکټ بورډ کې دغه سلیکشن کمیټه کې دي که د یاره برخه کې دي که نه هغوی به وایي ته ډېر پوهېږي که مونږ ته ډاکټر ته خپل کار کوه زه ډاکټر یم زه تا ته چیلنج در کوم یعنې چیلنج په دې باندې در کوم چې ته دومره ته هم د چاپلاقو دوکاندار یې د سلیکشن کمیټې د چاپلاقو دوکاندار ده راغلی د سلیکشن کمیټې مشر شوی ده ته دومره په دې نه پوهېږي چې کوم سړی استعداد لري کوم سړی نه لري یو ته دا بهانه کوي چې ته داسې هغه ته وایي ته داسې یعنې استعداد پټوي هغه زاړه راخلي مونږ دا وایو چې 4 نفر ته بیټسمینان ته مسؤلیت ورکړه چې وروره دا تا مسؤلیت شو 3 فاست بالرانو ته د بالینګ مسؤلیت ورکړه الونډرانو ته د خپل الونډرۍ مسؤلیت ورکړه یعنې بغیر له ابراهیم له ریاض حسن صدیق اتل د مونږ ته ډېر ښه لوبغاړی ده اوپنر ده ځکه حضرت زادي ته په مسلسله چانس دوی ورکړه صدیق اتل ته په یوه لوبه کې چانس ورکړو آوټ شو پریشر د راځي پي په دویمه لوبه کې چانس نه ورکوي ځکه چې وایي ته غریب یې په یوه لوبه کې تا ټول کیریر خرابوي او که لکه د ناصر جمال ورور و د رئیس احمدي ورور ناصر جمال د مسلسل چانس ورکوي بهیر شاه محبوب بیچاره په کابل کې په منډو ستړی کړ خو اوس په ټیسټ کې چانس نه ورکوي دوی ورته نو موږ له دوی نه جدي خواهش کوو د دې ملت سره اول دا ماته چې په مخ راشي په والله که د وطن نه دومره احساس ولا که سلام در باندې واچوم تا اتل نه ته به اتل یې اصلا ځکه اتل ته هلته کېدای شي ته د ملت په کرکټ په مخ باندې بوځې نه چې په شا یې راته بوځې نو موږ دا خواهش کوو چې د 40 میلیون نفوس نمایندګي کوي نو د افغانستان نوم یو چېرته ځلانده کړه چې فخر در باندې وکړو نه چې وروره په ټیسټ کرکټ کې لاس نوباله وشول نو دا نو یعنې ستاسو دا غوسه د دې لامل ده چې افغانستان کې ډېر استعدادونه شته خو څوک ورته چانس نه ډېر استعدادونه شته له بده مرغه چې چانس واسطه ده او موږ له اسلامي امارت نه خواهش کوو خواهش له هر شي ته جدي پاملرنه کړې خو په دې کرکټ بورډ کې چې څومره فساد او مفسدین موجود دي په یوه اداره کې هم نشته په یوه اداره کې په میلیونو ډالر ورته راځي دوی یو نړیوال ګراوند نه لري یو داسې صحیح د فټنس دغه ځای نه لري چې کله 3 ورځې لوبې ته پاتې بعد هغه کیم ته بیا یې وروره چټي مصرفونه کوي بې ځایه 3 ورځې به خلک مخکې له مخکې تیاری کوي له ځان نه قوي سړي سره فایټ وکړي چې هلته معلومه شي زما منفي چې دوی منفي نقطې زده کړې ډېرې دي خو دوی کار پرې نه کوي چې یو سړی زه پرې نه پوهېږم په کرکټ چې زه کښېنم وګورم زه پوهېږم چې دغه مې یوه غلطي ده 10 غلطي زه باید پخپله حل کړم خو دوی ملت ته کار نه کوي ځان ته لوبه کوي بالکل واقعا دا ستاسو خبرې زه په ټوله معنا سره منم ځکه زه زیاتره وخت ولس سره مخ کېږم بېلابېل ولایتونو ته ځم زیاتره یې ګیلې لري په دې برخه کې نو ستا خبر هم زما په ذهن لږ تاثیر وکړ خیر اوسې کور ودان بس ستاسو دا خبرو نه زه پوه شوم ته خپله یو ډاکټر یې خو د کرکټ مینهوال خو د وطن سره مینه لري په وطن دې زړه درد کوي په دې ولس دې زړه درد کوي بالکل دا ټولې خبرې د دې ولس خبرې وي کور ودان مننه ژوندی اوسې دوستانو د افغانستان طبي نندارتونو خو بس موضوع پکې بل ځای ته لاړه ورور ډېرې ښې خبرې وکړې دغه ژوند یو سمو د ژوند یو چې دا ډېرې 50 کاله ژوند به وکړي دا ډېرې 80 کاله ژوند به وکړي خو زه به څه نه وایم په دې برخه کې بیا به زیاتره خلک خفوي نو تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو خو له یو مهربانه خدای سپارم الله مو مل شه د یو سوکاله او سرلوړي افغانستان په هیله د خدای په امان زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ